السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو محترم وروره پوښتنه کړې ده چې دا د مفقود ښځه د یو سړی ورک شي درک یې نه وي معلوم. بعضې خلک ایران ته ځي، بعضې خلک نورو ملکو ته ځي، برای درک ورک شي د ژوند د مرګ درک. خو دوی پلټنه ډېره وکړي چې نو بیا د هغه باوجود هم درک نه شي معلوم. مثلا موږ ور جواب کړو چې دلته متأخرینو علماو د امام مالک صاحب پر مذهب باندې فتوا ورکړې ده چې هغه 4 کاله اندازه ورته ایښې ده. نو اول خو دې د امام مالک صاحب د مذهب عالم پیدا کړي که هغه نه و، یا چې په منطقه کې قاضي که قاضي نه و بیا یو مخور عالم هغه ته دې ورسي، هغه به ښځې ته 4 کاله اندازه کښېږدي. 4 کاله بعد به دا اعدام تېره کړي، له هغه بعد به بیا بل مېړه وکړي. نو محترم پوښتنه کړې وه چې که چېرې نو دې بل خاوند وکړي 4 کاله کښېنست، بیا 4 میاشتې عده تېره کړه، بیا دوم مېړه وکړي، مثلا 10 کاله بعد بیا اول مېړه راغلی درک یې معلوم شو، اوس به نو بیا دا څه چم کړي. محترمه په دغه تفریق د قاضي یا په تفریق د دې عالم او مفتي د دې ښځې او د اول مېړه په مابینځ کې فسخ راغلی، جلاوالی راغلی، نو ښځه دغه دوم مېړه دی چې دا اوس سره ناسته ده، دا دوم مېړه د اول مېړه په دې کې حق نه لري. الرسالة الجزيلة في مال المفقود نو مولانا زاده صدیقی الهروي دې مسایل ته ډېر بحث ورکړی دی. موږ مخکې دا مسله بیان کړه. رسالة المفقود صفحه 28 دې مسئلې ته ښه وضاحت ورکړی دی. سوال نمبر 29 سوال نمبر ان شاء الله الرحمن 29 سوال نمبر 29. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.